د نن ورځې ډیر تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. هندوستان لومړی وزیر وایي چې افغانستان ته به د هوایي دهلیز له لارې د خوراکي توکو، درملو او طبي آلاتو لیږدولو ته ادامه ورکوي. کابل کې د هند سفارت پر ټویټر پاڼه لیکل شوي چې د هندوستان لومړی وزیر نریندرا مودي پرون ناوخته خپل سفیر وینی کومار سره د ویډیو له لارې خبرې وکړې. سرچینې زیاته کړې ده لومړی وزیر ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د کورونا په حالاتو کې د خوراکي توکو د هوایي دهلیز له لارې سوداګریزو اړیکو، درملو او روغتیایي توکو لیږدولو کې همکاري وکړي. سپین بولدک د کندهار والي وایي له پاکستان سره د لارو پرانیستلو یو پر میکانیزم هوکړه شوې ده او ډیر ژر به د سپین بولدک لاره د صادراتو او وارداتو لپاره پرانیستل شي. حیات الله حیات نن په یو خبري غونډه کې ویل تر راتلونکي 2 ورځو به د سپین بولدک لار پرانیستل شي چې پر بنسټ به د خوراکي توکو د کمښت او لوړې بیې ستونزه حل شي. هغه زیاته کړه له پاکستان سره پر یو میکانیزم هوکړه شوې چې څنګه پر دې لاره د تګ راتګ پر مهال د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوی وشي. طالبانو په بګرام کې د افغان حکومت د کوربتوب وړاندیز رد کړی دی. طالبانو ته یوې نږدې سرچینې رسنیو ته ویلي افغان حکومت وړاندیز کړی و چې طالبان به په بګرام نظامي اډه کې له دوحې د طالبانو د راغلي پلاوي کوربتوب کوي، خو طالبانو دغه وړاندیز رد کړی دی. سرچینه وایي چې د طالبانو پلاوي به له کندهار د سره صلیب په مرسته بګرام ته ځي او هلته به د قطر له لوري په کرایه شوي ځای کې اوسیږي. تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د طالبانو پلاوي به بګرام ته راځي او افغان حکومت به یې کوربوي. عبدالله پخوانی اجرایي رئیس عبدالله وایي په کور دننه سیاسي بحران باید د افغان سولې پر بهیر اغیز ونه کړي. ښاغلي عبدالله طالبانو سره د خبرو لپاره د حکومت د مرکچي پلاوي جوړېدو هرکلی کړی. اروپایي ټولنې هم ویلي د بین الافغاني خبرو ځنډولو لپاره نور هیڅ دلیل نشته. غني مقرر یعنی نن سه شنبه د رواني مارچ میاشتې 11 نیټه ولسمشر د یو فرمان له مخې د عبدالهادي ارغندیوال د مالیې سرپرست وزیر وټاکه او یو شمېر نورو څوکیو ته یې کسان وګمارل او تیرو انتخاباتو کاندید حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزیر په حیث مقرر شو چې دغه مقرري خلک ناڅه حیران کړي دي. بل پلوه د بهرنیو چارو وزیر په وړاندیز او د ولسمشر په منظورۍ انجینر زکیه وردک په هند کې د ممبئی لپاره د افغانستان جنرال قونسل وټاکل شوه. ترڅنګ جاوید احمد په عربي متحده اماراتو کې د وزیر مختار د مستشار په توګه او سید لطف الله سادات په بن کې د جنرال قونسل په توګه ګمارل شوي دي. کورونا په افغانستان کې تازه حال پرون د ورځې تر پایه په هیواد کې 29 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې چې په دې سره د ټول مثبتو پیښو شمېر 144 ته رسېدلی دی. د دې پیښو ډېره برخه په هرات ولایت کې ثبت شوې ده. د هرات د عامې روغتیا ریاست وایي چې د دوی لابراتوارونو ته پرون تر 170 ډېرې مشکوکې پیښې ورغلي، خو له دې ډلې یوازې 25 مثبتې وې. همداراز د عامې روغتیا وزارت بیا وایي چې په کابل، نیمروز، کندهار او دایکنډي کې هم 4 پیښې ثبت شوې دي او په دې سره د مثبتو پیښو شمېر 144 ته رسېدلی دی. غني ولسمشر غني د اقتصاد پالي شورا کې امر کړی چې د ننګرهار او کندهار ته د 100 میلیون افغانۍ د کورونا پر ضد د مبارزې لپاره واستول شي. ولسمشر دا امر نن د اقتصاد عالي شورا په ناسته کې کړی او زیاته کړې ده د هیواد هر زون باید د کورونا د تشخیص لپاره مجهز لابراتوار ولري. ولسمشر همداراز ویلي 50 میلیون افغانۍ د ننګرهار او کندهار ته ورکړل شي چې د کورونا پر ضد د مبارزې په لومړیتوبو او میکانیزمونو مصرف کړي. د امریکا متحده ایالاتو له کوویډ-19 سره د مبارزې په پار له اړمنو هیوادونو سره د مرستې لپاره د خپلو مرستو اندازه اعلان کړه. په دغه مرستندویه صندوق کې له افغانستان سره د 15 میلیونه ډالرو مرسته ځانګړې شوې ده. ټاکل شوې ده په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله زیانمنو قربانیانو او د درملنې په چارو ولګول شي. د جرمني حکومت افغانستان ته د هغو افغانانو د جبري ستنولو بهیر ځنډولی چې له غیر قانوني لارو دي هیواد ته تللي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویانده وایي چې د افغان حکومت د غوښتنې له مخې د کورونا وایرس له وجې رامنځته شوی بحران ته په پام سره د افغانانو جبري ایستل موقتا ځنډولي دي. د جرمني رسنیو د راپورونو له مخې له دې هیواده د ایستل شوي افغان کډوالو وروستۍ جوپه د روانې مارچ میاشتې په 12 نیټه کابل ته واستول شوه. جرمني ټول 907 افغانان افغانستان ته بیرته رالیږلي دي.
امریکا او ناټو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت غوښتونکي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ناټو له سرمنشي یینس سټولټنبرګ سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول په دغه هیواد کې د سیاسي حل یوازینۍ لار ده. ارګ د ولسمشرۍ ماڼۍ عملیاتي اداره په کابل، هرات او نیمروز ولایتونو کې د کورونا وایرس د درملنې لپاره روغتونونه جوړوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ عملیاتي ادارې ویلي ټاکل شوې ده چې په څو راتلونکو اونیو کې په هرات او نیمروز کې 100 بستریز او د کابل په 4 ولسوالیو او یو ناحیه کې د کورونا د درملنې 55 بستریز روغتونونه جوړ شوي دي. ویل کېږي دا 55 بستریز روغتونونه به د کابل په موسهي، چهاراسیاب، خاکی جبار، د سبز ولسوالۍ او 12مه ناحیه کې په 21 ورځو کې بشپړ شي. دغه اداره تر راتلونکي 8 ورځې پورې په هرات کې د یو 100 بستریز روغتون د جوړېدو خبر هم ورکوي او وايي د هرات په 100 بستریز روغتون 12 ورځې 3 شفټه کار شوی دی چې 80 سلنه چارې بشپړې شوي دي او راتلونکو 10 ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.